یاسین قسم ده په قرآن حکیم چې ته په یقیني ډول له پیغمبرانو څخه په سم لاره او دا قرآن د برلاسی او رحم لرونکي ذات لخوا نازل کړی شوی دی ترڅو چې ته یو داسې قوم متوجه کړي چې د هغو پلرونه نیکونه متوجه کړی شوي نو او له دې کبله هغوی په غفلت کې غورځېدلي دي له دوی نه زیاتره خلک د عذاب د فیصلې وړ ګرځېدلي دي له همدې امله هغوی ایمان نه راوړي مونږ د هغو په غاړو کې توقونه اچولي دي چې په هغو سره هغوی تر زنو پورې نښتي دي له دې امله هغوی سرونه پورته نیولي ولاړ دي مونږ یو دیوال د هغو په مخ کې درولی دی او یو دیوال د هغو تر شا مونږ هغوی پوښلي دي هغوی اوس هیڅ نه ویني د هغو لپاره یو شان ده که ته هغوی خبردار کړي او که یې نه کړي دوی به یې ونه مني ته خو هماغه څوک خبردار کولی شي چې د نصیحت پیروي وکړي او له نالیدلي رحمان خدای نه وویریږي هغه ته د بخښنې او غوره اجر زیری ورکړه